تازه خبر ملا هبت الله له دشت لیلي څخه لیدنه وکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده جوزجان کې له لیلي دښتې لیدنه کړې. هغه جوزجان ته د خپل سفر پر مهال له ولایتي مسؤلینو سره هم کتلي دي. د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو د دغو لیدنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا المیرصاد د پاکستان حکومت ته ټي ټي پي په ډیره اسماعیل خان کې ولټوي. د طالبانو حکومت اړوند المیرصاد پاکستاني چارواکو ته ویلي چې ټي ټي پي ډله باید په ډیره اسماعیل خان کې ولټول شي. یاد ویبپاڼې لیکلي پاکستان ملامتي په افغانستان اچوي، خو دې ته په څه ځواب ولري چې په رڼا ورځې افسران له کوڅو تښتول کیږي. ویبپاڼې لیکلي دغه افسران په ډیره اسماعیل خان کې د قومي سپین ږیرو له منځګړیتوب وروسته راخلاص شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت تل تور پورې کوي چې ټي ټي پي ډله په افغانستان کې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.